زه په اکبرپوره محب الله چوک کې موجود یم. د پېښور او د نوشهره بازار نه علاوه د اکبرپوره زمونږ چې کم دی په دې منځ کې د ټولو نه غټ بازار د اکبرپوره. څه وایي د اکبرپورې د بازار حوالې سره سوچ لرئ؟ سم نشته دی. د روزګار حوالې سره روزګار هلته ښه چلي؟ خلک یې څنګه دي د اکبرپورې بازار؟ او دا چې دی محب الله چوک کې د وقار خان دکان دی، ډېرې سپیشل چولې چې دی میلاویږي. تاسو وګورئ جي دې خوا چې دی ورسره سیخان هم تیاریږي او خوشبویانې دي جي، رنګ پرنګ خوشبویانې دي، مور سړی وږې کوي جي. السلام علیکم ورګورو خیر دی جوړه تاسو الله خوشاله کا بچی تاسو ټول چې کیم ځای باندې مې کنه لال تاسو ټول ته خوشاله کا پوښي او دا تمام ورګورو راغله کنه او باقی دا چې ښه ده کنه ځای بچی د شکیل خان مې کړی کوم کنه نو به تاسو ډېر مان نه پیژنئ. ماشاءالله ماشاءالله. لکه دا چل دې څومره وخت کې زده کړی یار؟ دې خو جي زمونږ ډېر وخت کېږي تقریبا 12 کاله. داسې به زه وکړلی شم که نه؟ هر څوک نشي کولی دی خپل وخت پالي که نه؟ دا چې دی دا هم یو سکل دی، هنر دی، بالکل تاسو یې ګټی شئ جي. دا رحمان ګل به یو چې په ویډیو کې ما تاسو سره دا هم میلاو کړو. د فرمان الله کاکا مشرې زوی فرحان چې زما کلاس ویلو دی او مونږ به فرمان الله کاکا نه د هغه د واده تپوس کوو. کېدنه وشوه ډېر زیات وخت شوی دی کلي کې چې دی خوشحالي مشالي نشته دی او ټول خلک چې دی خفه دي، نو چې داسې واده خادي راشي نو ډېر زیات مس ماحول بشي او خلک به هم خوشحاله شي. کاکا څه وایي د فرحان واده ته څومره وخت یې له خیره سره؟ دا وګورئ جي علمزیب خان زموږ ورور، ورسره چې دی محسن خان زموږ ورور او ورسره چې دی دا بیجان نوم یې نه راځي. بیجان نوم ورته تاسو په خپله والی جي نومان بی چې دی دلته کې ناست دی. نو دا وخت چې دی د فرحان د واده خبرې مونږ هم تاسو سره وړاندې کړې او محسن خان چې دی ډېر وخت وشو کېدنې یې کړې ده چې د دوی واده به کله علمزیب خان ته پې سویل غواړي. دا وخت مونږ د شایان خان نه روانېږو چونکې د کویدنې پته یې راته اوس ولګېده، نو بالکل هغه مې هم تاسو سره ویډیو شیر کړه. ټریټ چې دی ډن شو، پارټي ډن شوه، انشاءالله د هغې ویډیو به هم راځي. السلام علیکم، ستړي مه شئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم جي. دا وخت زه موجود یم اکبرپوره بازار کې او فی الحال چې زه کوم ځای کې ولاړ یم دا دی د فرمان الله کاکا دکان. دا کاکا جي موږ سره نږدې چې دی ناست دی او نننۍ ویډیو کې به د اکبرپورې یو جلک د اکبرپورې څه ښکلا زه تاسو ته ښیمه. دا وخت زه موجود یم جي د صوفي محب الله چوک کې او دا چې دی ډېر پخوانی نوم دی. اوس ورته څه خلک چې دی ختم نبوت چوک هم وایي، دا نوم یې ورته ورکړی دی. نو انشاءالله دې ځینه به زه شروع کېږم او زه به خپل کوشش کوم چې څه ویډیو زه جوړولی شم، انشاءالله هغه به زه تاسو سره شیر کوم. پهله خو زه خپل کاکا سره تاسو چې دی میلاوم فرمان الله کاکا سره. السلام علیکم کاکا جي. کاکا جي څنګه یې؟ صحت هم ښه دی جي؟ کاکا جي دا راته ووایي د اکبرپورې په حوالې سره، اکبرپورې د ښکلا په حوالې سره، د اکبرپورې د ماحول په حوالې سره تاسو چې څه سوچ لرئ هغه چې دی زموږ دې کتونکو ته چې دی وړاندې کوي. شکر دی زمونږ د اکبرپورې بازار چې کم دی نو په زړو بازارونو کې یو بازار دی خو چونکې بازار په منځ کې پاتې شو، اوس چې کم دی د اکبرپورې بازار ډېر وسیع شو. صحیح. لکه دا بازار چې کم دی دا اوس صوفي محب الله چوک مخکې اوس په ختم نبوت چوک باندې کېږي. مخکې دا تقریبا 3-4 کاله وړاندې دلته کې یو دکان هم نو، صرف صوفي محب الله صاحب په دغه چوک کې ناست و بالکل او نور اسم نو. صحیح. او اوس چې کم دی د 4 کالو کې دومره ترقي شوه چې دا بازار چې کم دی نو په د اکبرپورې نه غیر چاپېره یو رنګ روډ دی، ټول بازار بالکل. یا په منځ کې پکې چې کم دی ګلی دي نو هغه لا بازار دی. بل خلک چې کم دی نو ټوټل مینه ناک دي. صحیح. ټول چې کم دی نو شکر دی لکه ښه مسلمانان، ښه ایمانداره او لکه ښه ایجوکیټډ خلک دي ماشاءالله. بالکل. او لکه مینه ورکوي او مینه اخلي. صحیح. او بله خبره دا را چې دلته کې چې کم دی نو لوی اولیاء کرام پراته دي. بالکل. اخون پنجو بابا پروت دی، زمون نادان شهید پروت دی، شاهجي نیکه پروت دی، دلته بل اخون بابا پروت دی. داسې تقریبا غیر چاپېره د اکبرپورې نه غیر چاپېره چې کم دی نو غټ اولیاء کرام ډېر بختور خلک چې دلته پاتې شوي. داسې موردلي دي چې دا اکبرپوره چې کم ده نو دا اکبر باچا جوړه کړې وه. صحیح. دا د دې چې کم دی سنگ بنیاد اکبر باچا یې کړی. بالکل. او نن سبا چې کم دی د 28 کلو نوم اکبرپوره دی او کم از کم 15 پیګان پکې جوړېږي. نو په دې د پېښور او د نوشهره بازار نه علاوه د اکبرپوره زمونږ چې کم دی په دې منځ کې د ټولو نه غټ بازار د اکبرپورې دی. د تجارت حوالې سره، د روزګار حوالې سره څه وایي د اکبرپورې باره کې؟ چې کم دی نن سبا هر یو شی میلاویږي،
د پیښور نه په خریټ ملاویږي ضرورت هر یو سامان چې کوم دی ملاویږي دلته چې کوم دی نو هیڅ قسم کمی نشته او اکبرپور یو داسې ښار دی چې غیر چاپیره علاقونه غیر چاپیره مضافاتونه چې دی خلک دلته کې راځي او ښایسته ښایسته باغونه دي پکې بالکل زمونږ چې کوم دی نو سبزي شکر دی زمونږ د خپلې د لنډې علاقې نه مونږ ته راځي ویډیوګانې دی کتلې دي ما ورسره ویډیوګانې هم شریکې کړي دي او باغونه چې کوم دی نو هر قسم میوه چې کوم دی زمونږ په دې علاقه کې کېږي بالکل جی او زمونږ چې کوم دی نو شکر دی یو ډېره خوشحاله او یو ډېره د مینې علاقه دا زموږ کاکاو چې تاسو ته څه خبرې چې دی د اکبرپورې حوالې سره وړاندې کې او انشاءالله دې نه پس چې دی مونږ به مخکې ځو د مخیب الله صوفي مخیب الله چوک نظاره به زه په تاسو باندې کوم په دې ویډیو کې به سره شریکوم چې څه صورتحال یې پکې دا وخت د ماښامې ټیم دی او دا چې دی د فرمان الله کاکا دکان دی دلته کې چې دی دکان کولو کړی دی دای پر کټی دی چې زوی ریحان خان څنګه یې ته ښې څه حساب کتاب دی ته څه د اکبرپورې حوالې سره ته څه ویل غواړې ښه ځای دی که نه روزګاري ځای دی د امن ځای دی بایچارې ښه خلک پکې اوسېږي ښه جدي نه به چې دی اوس مونږ په مخه باندې ځو چې دی مونږ مخکې روان شو خو ډېر خیال به هم کې ځکه سړک دی او ګاډي پې چې دی ځي راځي رش وي ګرمې ګرمې ځلوبۍ پخېږي دا وګورئ جي ماشاءالله ماشاءالله څنګه ځوانه ته ښې صحت دې ښه دی ته څنګه یار هلکه مزې ټولې تاسو وکړي صحیح ده دا وګورئ جي ګرمې ګرمې ځلوبۍ چې دی دا وخت پخوي او څنګه پخوي اوس دا ګورئ ښه چې څه سیسټم کوي هلکه دا ورچولي دي هر څه ښه جي ګورئ دا اوس په کومه طریقه په دې غوړو کې اچوي او ډیره زیاته مزه هم کوي جي او بالکل دا چې دی هم یو فن دی یو سکل دی چې مونږ او تاسو یې نشو کولی د دې لپاره چې دی خواري پکاري دا تاسو ګورئ جي ماشاءالله ماشاءالله لکه دا چل دې څومره وخت کې زده کړی یار داسې به زه وکړلی شم که نه وخت پالي که نه دا چې دی دا هم یو سکل دی هنر دی بالکل تاسو یې کتی شئ جي او ډېر ښکلی او زبردست خوشبو چې دی د ځلوبو را روان دی او باقي چې دی د ټینګي انشاءالله ځلوبی به هم ځان سره والو کور ته به یوسو واړه ماړه به یې مخوري او خوند به مو کي جي دا وګورئ جي ماشاءالله ماشاءالله هلکه دا چې زه د کوم څومره وخت به رانه والي یار میاشت دوه به غواړي که نه نو بالکل په لیدو باندې چې دی ډېر اسان ښکاري خو په حقیقت کې چې دی دا شیزونه ګران وي تقریبا ملګری وایي چې یو میاشت به ته د دې لپاره چې دی محنت کې دا چې دی اوس دوباره دا څه دي دا څه ورچی دی ته دا خو راته ووایه میده رنګ دی او دا چې دی پهله دلته غوړو کې پخېږي اینه پس د چینو شربت کې واچوي بیا چې دی ځلوبی بالکل ریډي شي او دا چې دی دلته کې بیا ښایسته ډیزاین سره ولګوي اټریکټیو چې خلک ځان ته سړک نه راکاږي او راځي او اخلي یې جي نو دا پیکوړې هم پخې دي مټر هر څه چې دی دا دی ریډي دي انشاءالله اوس په مخ پر لزو او مستو دکانونه چڼو والا وقار به یې له ورځو السلام علیکم وقار خان څنګه یې صحت دی ښه دی او دا چې دی محب الله چوک کې د وقار خان دکان دی ډېرې سپیشل چولې چې دی میلاویږي تاسو وګورئ جي دې خوا چې دی ورسره سیخان هم تیاریږي او خوشبویانې دي جي رنګ په رنګ خوشبویانې دي مور سړی اوږې کوي جي وقار خانه څه ویل غواړې د اکبرپورې د بازار په حوالې سره یاره څه وویلو بس د اکبرپور ډېر نر خلک دی او الله دې آباد ښه د آباد ساتي یار روزګار حوالې سره څه وی د دې باره کې روزګار خو ډېر خسته روان دی خو بس د ګرانۍ سره لږ معمولي کیسې ګډوډې شوي خلک ګډوډ شوي دي ښه ښه جي دا زموږ وقار ورور دلته کې چولې او چڼې او کرښې چې دی لګولي دي دلته زما یو ورور دی اجمیر خان چې یو کې اوس په دوکان کې نشته دی که و نو خامخا به زه هغه ته ورتلمه چکر به مې ورلګولو او دې زما یو بل انډیوال هم دلته کې دی السلام علیکم ځوانه څنګه یې یار ټیک ټاک ځوانه نوم دې مې ورته واله که نه پهله یار علي خان رور چې دلته د پیو د ماستو دکان دی ډېر سپیشل پی او ماسته او کیر هم میلاویږي او جوس چې دی هم تیاری ماشاءالله او دلته چې دی مونږ په ورځ کې 2-3 ځل راځو ماسته هم وړو پی هم وړو کیر هم وړو جوس هم څکو ډېر زبردست چې دی تیاری او دا تاسو وګورئ یو لازیله جي راشه ملکه اجازت دی ښه جي ماشاءالله دا وګورئ ښه دا ماسته وګورئ جي د کیر چې ختم شو لخیر سره ماښام ټیم دی دلته چې دی سپیشل جوس هم تیاریږي جي ماشاءالله او دا وګورئ دا ځوانان زلمي چې دی ناست دي دا هم د اکبرپورې نه تعلق ساتي تاسو به یې پیژنئ نوم دې څه دی لکه نوم هم ورته ووایه زهیب ستا نوم څه دی رور جان عثمان جي او زهیب جي چې دی دلته کې ناست دي
څه وایي د اکبرپورې د بازار حوالې سره سوچ لرئ سم نشته دی د روزګار حوالې سره روزګار دلته ښه چلي خلک یې څنګه دي د اکبرپورې بازار ښه جي ښه دا دیرونو سره هم ما تاسو میلو کوي او اوس چې دی اګین بهر وځو د اجمیر خان شاپ ته زه رالم اجمیر خان چې دی په دوکان کې اویلیبل نه دی ګینې تاسو به ورسره ما میلاولی ګپ شپ هم ورسره لګولو سبزیانې چې دی ښه ښایسته لګولي دي دا چې دی د سبزۍ دوکان ته هم زه رالم ماشاءالله سبزي تاسو کتی شئ او دا رور چې دی پکې ناست دی بھیجان ستا نوم څه دی څه جي رحمان ګل رحمان بھائی چې دی دلته کې په شاپ کې ناست دی رحمان ګل بھائی دا راته ووایه د اکبرپورې د بازار حوالې سره څه وی دا لږ مطلب ایکسپلین کړه دیزي خلک څنګه دي روزګار حوالې سره اکبرپوره څنګه ده خو که وی نو تیز به وی ښه چې خلک یې واوري ښه جي ووایه پیل اکبرپوره څنګه ځای دی مخکې دیزي کې دونه شاپس نو دونه دوکانونه نو اوس ډېر آباده شو که نه روزګار حوالې سره څنګه ځای دی خلک یې څنګه دي امن پسنده خشته ځای دی خوشحاله یې پکې دا رحمان ګل بھائی چې په ویډیو کې ما تاسو سره دا هم میلو کړو دا نورالله هم رالو او دلته کې چې دی ملګری تیل واچوي انشاءالله د ده نه بس ټوکې ټکالې هم اورو دی چې دی ډېرې مزیدارې ټوکې ټکالې کوي انشاءالله په ویډیو کې به تاسو سره شریکوم هم ډېره زیاته مزه به ترې هم والی وخت چې دی زه خپل ملګري طرف ته رالم دا وګورئ دا دی پیټرول پمپ کې چې دا ملګری ناست دي او د ده نوم چې دی سید شایان شاه دی او شکیل خان به تاسو ټول پیژنئ ډېرې ښکلې خبرې کوي شکیل خان دی چې دی د هغه پیورټي ډېره زیاته ښایسته کوي نو شایان خان څه خبرې مبرې زموږ دې کتونکو ته وکړه چې دی ته هم پته ولګي چې ته مطلب د هغه پیورټي صحیح کوې یا نه السلام علیکم ورګورو خیر دی جوړه تاسو الله خوشاله کوي چې تاسو ټول چې کیم ځای باندې مې کنه لال تاسو ټول ته خوشاله کوي شي او دا زما ملګری راغلی کنه او باقاعده دا چې ښه دی کنه زه بچی د شکیل خان مې کړي کوم کنه نو به تاسو ډېر ما نه ښه پېژنئ الله هم خوشاله کوس خو بس دا ښه دی کنه ښه جي دا چې دی څه خبرې اترې وي چې دا زموږ د شایان رور تاسو ته وکړلې او چونکې دلته کې دا پمپ کې چې دی کار کوي نو مونږ خیال هم کوو چې ګاډې ماډې راشي نو هغوی ته تیل اچوي او ډیپټي ده که نه خو ما یې چې دته بیا هم چکر وم داسې لږې ډېر ګپ شپ و شایان سره یې ولګولو د شایان خان چې دی نږدې کویدن هم شوې ده ډېر دی مبارک شه جي شایان خان څه پارټي مارټي منې که نه پارټي ډېره خدای خو یو میاشت کم یو کال شو نو بس مونږ ته خو اوس پته ولګېده دا مستا غلطي ده چې تا مونږ ته ویلي ولې دي دا راته ووایه غټ پروګرام هم کړی دی باره کې مونږ ته دې ویلي تا ته پته نه نو تا مونږ انوایټ کړي نه ته څنګه ملګری چې مطلب مونږ ته ته نه وې او زه ستا ملګری یم او زه راپسې د هغه سر نه دلته کې راشم او سپیشل راته ته یاد په مخ کې دا ویل غواړم که نه چې تا له به زه سپیشل ټریټ در کوم صحیح ده انشاءالله انشاءالله هغه ټریټ چې کوم دی ویډیو کې بیا راولو بالکل به خامخا بیا راولو دا ټریټ دی په ما دا چې دی دا وخت مونږ د شایان خان نه روانېږو چونکې د کویدنې پته یې راته اوس ولګېده نو بالکل هغه مې هم تاسو سره ویډیو شیر کړه ټریټ چې دی ډن شو پارټي ډن شوه انشاءالله د هغې ویډیو به هم راځي شایان خان نور اجازت راکړئ بس ډېره مهرباني شکریه جی السلام علیکم د فرمان الله کاکا مشرې زوی فرحان چې زما کلاس ویلو دی او مونږ به فرمان الله کاکا نه د هغه د واده تپوس کوو کویدنې وشوه ډېر زیات وخت شوی دی کلي کې چې دی خوشحالي مشالي نشته دی او ټول خلک چې دی خفه دي نو چې داسې واده خادي راشي نو ډېر زیات مس ماحول بشي او خلک به هم خوشحاله شي کاکا څه وایي د فرحان واده ته څومره وخت یې له خیره سره یاره انشاءالله فرحان له مې په کور شروع چولې ده ښه جي او یو میاشت نیمه کې به د هغه کور تیار شي انشاءالله چې څنګه کور تیار شي او جی په کوم ورځ باندې چې کوم دی نو که خیر خبر شو چې په کور کې رنګ روغن وشو ښه جي نو پاکه ورځ به د فرحان د واده نیټه وي انشاءالله میاشت لګي او که یو نیمه لګي به دغه به لګي او دا فرمان الله کاکا مونږ ته وویله چې زموږ د ملګري د فرحان واده ته چې دی لږ ټایم دی په کور یې شروع کړی رنګونه منګونه چې وشي وی بس انشاءالله تاسو به واورئ چې نیټه کېښودلې شوه او ښه دوم دام کې به انشاءالله واده کوو جنج له به سپیشل مطلب تیاری کوئ زه په روټۍ یې خرچه کم وشي خو چې جنج خشتئ ګورئ دواړه به ښایسته انشاءالله انشاءالله او دوباره چې دی ما واپس یو که فرمان الله کاکا سره دوباره هم په ویډیو کې میلو شو او دلته کې سما سرونه دي انشاءالله هغوی سره هم زه اوس تاسو په ویډیو کې میلاوم هغوی تاسو ته څه ویل غواړي څه درته وړاندې کول غواړي نو انشاءالله تاسو بیا اوس واورئ ځوانانو باره کې چې ما تاسو سره خبره کړې وه چې هغوی سره به اوس تاسو مخامخ کوم بالکل زما وړاندې چې دی ناست دي دا وګورئ چې علمزیب خان زموږ ورور ورسره چې دی محسن خان
ما زموږ رور او ورسره چې دا بیجان نوم یې نه راځي بیجان نوم ورته تاسو په خپله والی جي نومان بی چې دی دلته کې ناست دی نو دا وخت چې دی د فرهان د واده خبرې مونږ هم تاسو سره وړاندې کړې او محسن خان چې دی ډېر وخت شوکېدنې یې کړې ده چې د دوی واده به کله علمزیب خان ته پې څه ویل غواړې نو زه خو راته دا وایم وروره چې زمونږ د دې رور چې کوم دی کویدن د فرهان لالا نه مخکې شوې ده ریکویسټ چاته وکړو چې د تا واده وشي بس دی په خپله ریکویسټ دی ښه کور والا دله مشري ورکړې ده صحیح او د فرهان په کور کې خیر کار روان دی صحیح او د ده چې کوم دی کور هغه هم تیار دی کمره تیار ده هر څه ریډي دی ښه باقي چې کوم حالات دي د هغې جایزه به ده نه تپوس وکړو چې څه پوزیشن نو د څه شرطونه یې ایښي که څه بله وجه یې کیدی شي محسن خانه څه ریزن دی چې ته واده ته غاړه نه ږدې داسې خو سم نشته او انشاءالله دې جمیله به پروګرام چک کوو ښه انشاءالله محسن خان فرهان سره به یو ځای ښه ني ورې هغه سره به انشاءالله یو نو هغه خو یو میاشت تقریبا یوه نیمه میاشت کې به پروګرام برابري نومبر ته هم دغه میاشت یوه نیمه ده ښه جي ځکه هغه ته ولې راځي ښه دا محسن خان چې دی وایي چې تقریبا د فرهان سره به یو ځای زما واده هم وي تاسو ته یې په خپله خوله وویله چونکې د دوی ملګري علمزیب خان ګیله کوله چې دا محسن خان کویدن ډېر زیات وخت وشو او ته دنه دا معلومات وکړه چې دی به واده کله کوي او مطلب دی غاړه ولې نه ږدي نو هغه ریزن یې تاسو ته په خپله ووي وجه سم نشته دی او انشاءالله نږدې دی چې د دوی واده به کېږي او دوستانو داسې خبرې وې چې ما تاسو سره په دې ویډیو کې وړاندې دې نه پس چې دی زه به خپله سودا علمه کور پله به ځمه ډېر وخت مې وشو چې راوتې یم داسې وړه شانتې ویډیو وه چې دا و ظالمه لارې څوک چې د اکبرپورې بازار په ښکلا باندې ما جوړه کړه او تاسو هم وکتله بس دا د صوفي محب الله چوک دی غیر چاپیره ماحول تاسو کتی شئ ویډیو نوره هم تاسو وکتله امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي